د نورزیو په ارتباط مې ویډیو جوړه کړې ځکه د نورزیو چم مې کړی ده، د نورزیو کالي مې اغوستي دي، د نورزیو خولۍ مې په سر کړې ده. اوس راځو د نورزیو په اصلي شجره باندې. نورزي د پښتنو د سربند په ګروپ کې شاملېږي او بیا کته راسو په اصل کې دوی دورانی یا ابدالیان دي. تاسو ته پته ده چې دورانی یا ابدالیان په دوه دانو قوي شاخو باندې تقسیم شوي. یو شاخه زیرک ده، بل شاخه پنجپا ده. صدا پنجپا په ګروپ کې بیا نورزي دي، علیزي دي، اسحاقزي دي او ماکو دي، یعنی دا ټول سره ورونه دي. یعنی دا نورزیان چې دي اصلي دورانیان دي. د احمد شاه دورانی په امپراتورۍ کې سلور قوي پایې وې چې دا امپراتوري په پښو باندې دراولې وه. چې دا سلور پایې لکه نورزي، پوپلزي، الکوزي او خپل احمد شاه ابدالي چې سدوزي و، دا سلور قوي پایې د احمد شاه ابدالي د امپراتورۍ وې. د نورزیانو په څو جګړو کې ګوره دوی ګډون کړی ده. زه تاسو ته وایم نورزیانو په پانی پت په جګړه کې په انډیا کې چې په کال 1961 کې وه، نورزیانو ډېر رغنده رول لرو. د دهلي په فتح کې نورزیانو ډېرې زیاتې تورې کړې دي. چې په کال 1948 کې د نادر افشار سره چې احمد شاه ابدالي جګړه وکړه، چې هغه جګړه د کرنال په نوم یادېدله، هغه جګړه کې هم نورزیانو ډېرې زیاتې تورې ورسره کړې. او بیا په کال 1880 کې د میوند په جګړه کې چې انګریزانو سره وه او رهبري د میوند ملالې په لاس او ایوب خان په لاس وه، خو نورزیان اصلي جنګیالي وه. یعنی د میوند په جګړه کې انګریزان د قندهار، د زابله، د هلمند چې وټکول او ورټل، دا ټول د نورزی و او نورزی په دې کې ډېر زیات رول لرو. ټول پښتانه و خو نورزي په کې ډېر روښانه رول درلوده. د ازبکانو سره په جګړه کې چې په بلخ او بدخشان کې وه، د احمد شاه ابدالي جګړه چې وه، دغه نورزی ډېرې تورې والي. د سند او بلوچستان په جګړه کې ډېر رغنده رول یې لوبولی ده. او د احمد شاه ابدالي هغه اصلي مټې، د لښکرو اصلي مټې همدا نورزیان وه یارانو. د ده په څنګ کې په ډېرې ځایانو کې د نورزیانو ډېرې تورې کړي، د ډېر زیات قوي شخصیتونه دا خلک لري. ګوره دا بدون شکه زه تاسو ته وایم نورزیان، د قندهار نورزیان تاسو ته درښیم. دا نورزیان د میرویس هوتک، د محمود افغان یا محمود هوتک او اشرف افغان په وختونو کې چې په ایران باندې حملې شوې وې، تر اوسه په سیستان کې د ایران په سیستان او زاهدانو کې اوسېږي. همداسې د پاکستان په بلوچستان، په چمن سیمه کې، کویټه او لوی الا په سیمه کې همدا اوس هم اوسېږي. او په هند کې چې کله احمد شاه ابدالي حمله کړې وه، تر اوسه په هندیا کې دا خلک اوسېږي. په بنګال سیمه کې، کشمیر کې، راجستان کې، په دهلي کې او همدغه پټان چې ورته وایي، اصلي همدغه خلکو ته پټانان وایي او ټولو پښتنو ته پټانان ویل کېږي. خو نورزیان دماغه جګړې نه چې همالته تللي وو، تر اوسه پاتې دي، تجارتونه او دا شیان لري او پټانان ویل کېږي. او زمونږ او تاسو په ګران هیواد کې دا نورزیان، خو د نورزیانو اصلي ټاټوبی قندهار دی او زابل دی، خو په نورو ولایاتو کې نورزیان زمونږ او تاسو اوسېږي. عزیزانو، زه په ویډیوګانو کې ډېر لنډ معلومات ورکوم، مشخص. اوس که د نورزیو د تاریخي مشران نومونه زه تاسو ته واخلم، په 3 ساعتو کې نه خلاصېږي. همدغسې یعنې که دننه ننوځو په تاریخ کې، دا به ډېر زیات وخت نیسي. نور په همدغه باندې بسنه کوو، لنډ به قومونه سره معرفي کوو.